سلامونه د ژوند یوټیوب چینل درنو مینوالو هیله ده چې ټول به ښه اوسئ. درنو دوستانو، نننۍ ویډیو کې به تاسو ته د اپلیکیشن له لارې د پیسو ګټلو په اړه معلومات وړاندې شي. هیله ده ویډیو در سره خوښه کوي، چینل در سره سبسکرایب کوي او همدا ډول که کومه پوښتنه تاسو سره وي په کمنټ کې له موږ سره شریکه کوئ. راځو دغه اپلیکیشن ته. د اپلیکیشن نوم پريمایس اپلیکیشن دی. تاسو وینئ پريمایس دغه اپلیکیشن دی چې تاسو ته په سکرین ښکاري. ورځو په پريمایس کې اکاونټ جوړېدل، اکاونټ نه وروسته د پیسو ګټل او مختلفې طریقې تاسو ته ښایو. ستاسو انټرنیټ باید ان واوسیږي، همدا ډول ستاسو لوکیشن باید ان واوسیږي چې په کوم موقعیت کې تاسو ژوند کوئ دا باید ان واوسیږي. نو راځو دغه نوې صفحه موږ ته راخلاصیږي. هر کله چې پريمایس تاسو انسټال کوئ، پريمایس کولی شئ چې د پلی سټور له لارې پیدا کړئ او انسټال یې کوئ. همدغه سم نوم ولیکئ، همدغه آیکن تاسو ته ښکاري د پريمایس په نامه باندې تاسو انسټال کوئ. چې انسټال هم که او راخلاص هم که نو تاسو ته به دغه صفحه راخلاصه شي. لاګین ویت ګوګل اکاونټ او همدا ډول کولی شئ چې د فیسبوک له لارې هم لاګین شئ. لاګین ویت فیسبوک. نو زه ژوند میډیا په نوم باندې ایمیل باندې دغه اکاونټ جوړوم چې تر څو د دې له لارې پیسې وګټم. تاسو ته به په همدې ویډیو کې موږ وښایو چې موږ کومې پیسې ګټلې دي د دغه اپلیکیشن له لارې او څنګه مو ترلاسه کړي. دا هم تاسو ته ښودل کیږي. د دوی هغه کوم قوانین او پالیسي چې ده هغې سره اګري کېدل په دلته به په اګري باندې کلیک وکړئ. اوس زموږ هغه ځای کتل کېږي چې په کوم موقعیت کې موږ یو. نو کابل سټي د لوکیشن باید ستاسو ان وي درنو دوستانو، ځکه که لوکیشن هم ان نه وي نو بیا هغې نه شئ کولی چې تاسو دغه اپلیکیشن باندې پیسې وګټئ. سټارټ ټاسک. ښه، لومړی ټاسک راهنمای جدید په اول ځل په دري درته راځي دغه اپلیکیشن او له هغې نه وروسته بیا په پښتو کولی شئ چې دغه اپلیکیشن کې کار وکړئ. موسم نن په کابل کې باراني دی، نو دوی موږ ته وایي چې تاسو باید یو عکس واخلئ او د عکس اخیستو لپاره زه باید لږ کړکۍ خواته لاړ شم چې تر څو عکس واخیستلی شم. ټیک پکچر. عکس مو واخیسته او د عکس اخیستو نه وروسته هوا هم ډېره یخه ده، لپاره لاندې چیک راغلی چې دا باید موږ ولګوو. چیک هم ولګوو. نو دا د نن د کابل د هوا عکس هم ورته واخیست. دا ضرور ده تاسو یې باید واخلئ. نیکسټ باندې کلیک وکړئ او درته وایي چې you will not be able to use a different photo once you have confirmed. یعنی کنفرم وهم. کنفرم ووهل شو نو اوس مو لوکیشن راځي. ریکارډ لوکیشن باندې به کلیک کوئ. چیک ولګېد، نیکسټ ووهئ. د کال داسې عادي موسم دی، نو زه ورته یم بلې. دري کې ډېر تکړه نه یم، نو په پښتو کې وروسته د اپلیکیشن نورې پوښتنې راځي، هغه په پښتو کې بیا تاسو ښه. دوی موږ ته مبارکي راکړې چې تاسو اولنی کار په ښه توګه اجرا کړ. ادامه ده نو سبمیټ به تاسو کلیک کوئ. سبمیټ هم چې کلیک کړ نو موږ ته وایي کنګریچولیشن یو کمپلیټ یور فرست ټاسک. نو زموږ لومړی هغه کوم کار چې و هغه موږ ترسره کړ. د یوې افغانۍ په ارزښت باندې دغه کار و. یعنې نور کوم ټاسکونه چې هغه زه غواړم ترسره یې کړم. ښه، دا لارښوونې دي، دغه ځایان تاسو ته زه ښایم یو په یو. نو له دې نه تېرېږو. زه راځم ډایرکټ دا نیکسټ او اخره کې مې کلوز کړ. دلته پروفایل لرو. پروفایل کې زمونږ نوم او ایمیل ادرس او که چېرته ملګرو ته دغه پروګرام ورلیږو او هغوی غواړو چې دغه پروګرام ته یې راوبلو، نو انوایټ باندې کلیک وکړئ. خپل ملګرو ته دغه پروګرام ولېږئ چې هغوی هم پیسې وګټي. لاګ آوټ. اخره کې که چېرې دوه ایمیله په یو موبایل کې استفاده کوئ نو لاګ آوټ نه کار واخلئ، بل ایمیل ته لاګ ان شئ. ټاسکس. ښه، ټاسکونه اوس مونږ دغه ټاسکونه دي چې ټو ډو ټاسک دي. کم ټاسکونه چې مونږ به یې ترسره کوو. کمپلیټډ کم پوره شوي ټاسکونه چې دي نو دا تاسو ته په بل آی ډي کې زه ښایم. په کوم آی ډي کې چې ما الریډي کار کړی مخکې تر مخکې، دا نوی اکاونټ دی نو په دې خاطر مونږ پکې ډېر ټاسکونه تر دا مهاله نه لرو. نو په دغه ځای کې به تاسو ته ټاسکونه راځي.
خو ټاسکونه به د دې په ډول باندې تاسو دغه وګورئ، یعنې دغه کوم سروی چې تاسو ته راځي، دغه پوښتنې چې تاسو ته راځي، دا به داسې ځوابوئ. د عادي خلکو لپاره چې څومره جرمونه کوي، مجازات کیږي، څومره عام دي. نو دا پوښتنه شوې ده او دې ته به مونږ لاندې ځواب ورکوو چې عام دي او پسې سبمیټ. نو زمونږ دغه یو ټاسک چې دی دا پوره شو. همدا ډول بل یو ټاسک دی او همدا ډول دا ټاسک چې دی زه ځان سره ثبت کوم چې وروسته یې ترسره کړو تر څو تاسو ته دغه ټو ډو ټاسک یعنې ثبت شوي ټاسکونه چې دي دا هم وښودل شي. نو دا ټاسک ثبت شوی دی. اوس له دغې ثبت ځای نه یې کولی شو چې راخلاص کړو. د بېلابېلو مذهبونو خلکو لپاره څومره عام دي چې تاسو ته درناوی ولري. ما ورته ویلي کې ډېر عام دي، یعنې دغه ټاسک ما کمپلیټ کړ، دغه ټاسک ما پوره کړ، نو له ټو ډو نه هم دا ثبت شو. همدغسې به تاسو ټول ټاسکونه پوره کوئ، کوم ټاسکونه چې تاسو ته درکول کېږي. یوه خبره بله هم باید دوستانو په نظر کې ونیسئ، که تاسو ته دغه میسج کله درکوي we run into a problem، نو مطلب دا دی چې دغه ټاسک تاسو یو وارې کړی دی، صرف انټرنیټ ته انتظار باسي چې انټرنیټ هم جوړ شي او دا ټاسک پوره شي. نو دې ته تشویش مه کوئ او ټاسکونه مو پوره کوئ. هغه سروی چې کېږي هغه ته ځوابونه ورکوئ. مارکیټ ته راځو. په مارکیټ کې ګورو چې مونږ ته دغې کم ټاسکونه پراته دي که نه. دلته کوم ټاسکونه مونږ ته نه ښایي. نو د دې لپاره چې تاسو ته ټاسکونه وښایم، زما دغه بله ویډیو زه تاسو سره دلته اټیچ کوم، تاسو به یې اوس په سکرین وګورئ او په دغه ویډیو کې تاسو ته ښکاري چې کوم ټاسکونه مونږ ته راغلي دي او دا ټاسکونه به څنګه کېږي. نو د دغې ټاسکونو ترسره کولو لپاره مونږ باید څه وکړو، دا ټول تاسو کتلی شئ او همدا ډول په آخره کې به تاسو د دغې اپلیکیشن له لارې پیسې راوباسئ. مای ټاسک کمپلیټډ ټاسک ته زه راځم. دغه ټاسکونه دي، هغه کارونه دي چې ما مخکې تر مخکې پوره کړي دي. ټوډو کې کوم ټاسکونه چې زه سخت ولرم هغه دلته کتلی شم او که په مثبت علامه باندې کلیک وکړم مارکیټ ته راځي، دلته ماته ټاسکونه ښودل کېږي. سروی ټاسکونه، لوکیټ ټاسکونه دي. ښه دغه دي، ماته مختلف ټاسکونه په لوکیټ کې هم راغلي دي. لوکیټ کې وایي د روغتون کشف، همدا ډول ستاسو په ټولنه کې درملتونونه، ستاسو په ټولنه کې کلینیکونه. کلینیک، همدا ډول درملتون او روغتون 18 افغانیو کار دی، دا هم د 18 او دا هم د 18. نو د دې لپاره به تاسو د نږدې روغتون ته ورځئ او دغه پوښتنې چې دا به ځواب کوئ، عکس به یې اخلئ او ستاسو ټاسک به پوره کېږي، بیا به کتل کېږي او هغې نه وروسته به تاسو ته پیسې راځي. نو زه دغه ټاسکونه ثبت کوم ځان سره. 7 ساعته په دغې ټاسکونو کې لا پاتې دي. نو یو خو ثبت شو، هغه نور 2 ټاسکونه هم باید زه له ځان سره ثبت کړم او کولی شم چې که چیرې د روغتون خواته ولاړم او د درملتون خواته لاړم نو له دغې ټاسکونو نه زه کوم ټاسک ترسره کولی شم. ښه، نو تاسو دا ټاسک هم ولید. همدا ډول پیمنټ سیسټم، پیمنټ کې تاسو ګورئ چې تاسو ته ښکاري 12 افغانۍ زه اوس په اکاونټ کې لرم، 40.50 مې ورته راایستې او 45 افغانۍ له هغې وړاندې 40 افغانۍ دا ما یو کوشش کړی خو راونوتې. په هغې وخت کې سیسټم کې لږ څه مسله وه، نو هغې نه وروسته بېرته ما دغه پیسې راوباسلې. تاسې ګورئ چې له هغې وروسته 2 ځل ما پیسې راایستې دي. ستاسو پیسې که راومنوځي بیا هم اکاونټ کې پاتې کېږي او کله چې تاسو پیسې وباسلې ستاسو اکاونټ نه دغه پیسې کمیږي. تاسو ته وښیو چې ما مخکې پیسې ایستې دي زما په موبایل کې 40 روپۍ وې. کیش آوټ باندې به کلیک وکړئ، بیا موبایل ټاپ اپ باندې نمبر به مو ګورئ چې تاسو به ایډیټ نمبر باندې کلیک وکړئ، نمبر درته ښکاري. نو نمبر هم چې ښه وکته تاسو کنفرم وکړه چې دا زما نمبر دی. هغې نه وروسته به بیا راشئ او نمبر کتلو نه وروسته به تاسو د پیسو لیږلو ته راشئ، کلیک به وکړئ په موبایل ټاپ اپ باندې او کنفرم به پسې ووهئ. له دې کنفرم وهلو وروسته ستاسو نه روپۍ کټ شو او ټاسک په پینډینګ کې دی، یعنې تر اوسه پورې دغه پیسې لا تاسو ته نه دي در حواله شوي. اوس به وګورئ چې ژر به تاسو ته یو میسج راشي او په دغه میسج کې به تاسو ته د پیسو اندازه وي. ما 40 روپۍ له خپل اکاونټ نه راوباسلې
دا دی ګورئ تاسو میسج وینئ چې میسج راغی نو 45 افغانۍ ماته په دغه میسج کې راغلی چون ما 40 افغانۍ ایستې وې خو 45 افغانۍ دوی راته راولېږلې او 3 افغانۍ مې لا هم په اکاونټ کې پاتې دي نو دا هم د پیسو ویستلو طریقه تاسو ګورئ چې دواړه ټاسکونه کمپلیټ دي او هغه لومړی ټاسک مخکې مې درته ویل چې هغه پیسې لنډ وخت لپاره ماته نه وې را رسېدلې نو په همدې خاطر هغه کې مشکل راغلی و نو زمونږ نننۍ دغه ویډیو به مو کتلې وي هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي او له دوستانو سره مو دغه ویډیو شریکه کوئ لایک ورکړئ زمونږ دې ویډیو ته کمنټس وکړئ او که کومه پوښتنه در سره یې کولی شئ چې مونږ ته یې د ژوند media.af@gmail.com له لارې راواستوئ دا ډول کولی شئ چې په کمنټ کې هم کومې پوښتنې چې تاسو سره وي دا له مونږ سره شریک کړئ